کله چې عسکرو هغه په صلیب باندې د ځوړندولو دپاره بیولو نو هغوی د شمعون په نامه یو سړی چې د قیروان څخه او د اطراف څخه ښار ته را روانو راونیوه. هغه یې مجبور کړ چې صلیب په اوږه کړي او د عیسی پسې یوسي. ګڼ شمېر خلک په عیسی پسې روان وو چې په هغو کې ښځې هم وې چې ځانونه یې وهل او د هغه دپاره یې ژړا انګولا کوله. عیسی هغوی ته مخ راواړو او ورته ویل ای د اورشلیم ښځو زما دپاره مه ژاړئ خو د خپلو ځانونو او خپلو اولادونو دپاره وژاړئ ځکه چې داسې ورځې راتلونکي دي چې خلک به وایي چې هغه ښځې بختورې دي چې شنډې دي او هېڅکله یې ماشومان نه دي زیږولي او هېڅکله یې تی نه دی ورکړی. په هغه وخت کې به خلک غرونو ته وایي چې په موږ باندې راولویږئ او غونډۍ ته به وایي چې موږ پټ کړئ. ځکه که چیرې هغوی د شنې ونې سره داسې کار کوي نو د وچې ونې سره به څه کیږي. دوه نور مجرمان هم د عیسی سره روان کړي وو چې د هغه سره یو ځای اعدام شي. کله چې هغوی هغه ځای ته چې د سر د کوپړې په نوم یادېده ورسېدل نو عسکرو عیسی هلته په صلیب باندې میخ کړ او هغه دوه مجرمان هم ورسره په صلیب وځړول. یو یې د هغه ښي لاس ته او بل یې د هغه چپ لاس ته. عیسی وویل ای پلاره دوی وبخه ځکه دوی نه پوهیږي چې څه کوي. عسکرو د عیسی په کالیو باندې پچه واچوله او په خپل منځ کې سره وویشل. خلک د سیل دپاره هلته ولاړو او د یهودیانو مشرانو په هغه باندې ملنډې وهلې او ویلې هغه نور خلک ژغورل که چیرې هغه په رښتیا سره د خدای غوره شوی مسیح وي نو اوس دې خپل ځان وژغوري. عسکرو هم په هغه باندې ملنډې ووهلې او هغوی د عیسی خواته ورنږدې شول او عادي شراب یې ورته ورکړل او ورته ویل که چیرې ته د یهودیانو پاچا نو خپل ځان دې وژغوره. د هغه د سر د پاسه یوه تخته لګول شوې وه چې ورباندې لیکل شوي وو دا د یهودیانو پاچا دی. یو له هغو مجرمانو څخه چې هلته زړول شوی و عیسی ته پیغور ورکړ او ویل آیا ته مسیح نه یې نو بیا خپل ځان او موږ وژغوره. خو هغه بل مجرم هغه ورټلو او ورته ویل آیا ته له خدایه نه ویریږي ځکه چې په تا باندې هم د هغه په شان د مرګ حکم شوی دی. زموږ سره انصاف شوی دی ځکه چې موږ ته د خپلو عملونو سزا راکول کیږي خو دې سړي کوم غلط کار نه دی کړی. بیا هغه وویل ای عیسی کله چې خپلې پاچاهۍ ته ورسېدې نو ما هم در په یاد کړه. عیسی هغه ته وویل په یقین سره زه تا ته وایم چې ته به نن زما سره په جنتي فردوس کې اوسې.